فاتح الهند د هندوستان فاتح هغه د خپلې خاورې سره ډیره مینه درلودله، نو ځکه یې د ډیلي تخت قبول نه کړ. هیڅ وخت نه دی و مونږ ته پیغور د لوی احمد شاه کور د لوی احمد شاه کور د وخت ډېر قدرانو هم منلی کندهار. 14مه برخه. په تېره برخه کې مو واورېدل چې عادینه بیګ خان غوښتل چې سیکهان له پښو وغورځوي، مګر هڅې یې ناکامې سوې او 4 میاشتې یې مشرتوب وکړ او بیا مړ سو. ډیلي ته د عادینه بیګ خان د مړینې د خبر په رسېدو سره وزیر غازی الدین پیشنهاد وکړ چې جمال الدین او عبیدالله خان کشمیري لاهور ته واستول سي. دا وخت مریټي سرداران د راغونات د لوري د یو لښکر سره د مالوا د شاوخوا څخه د پایتخت یعنې ډیلي حدودو ته راورسېدله. دوی ادعا وکړه چې مریټیانو پنجاب د افغانانو څخه خلاص کړ او د دوی د خوا عادینه بیګ د دغه ځای دپاره ټاکل سوی و. اوس دوی بیا هم غواړي د خپلې خوښې یو سړی د هغه ځای په حکومت باندې وګماري. انتاجي په ډیلي کې تم سو او د ده ملګري توکوجي هولکار او ناصروجي پنډت د لاهور خواته وخوځېدله. په داسې حال کې چې خواجه میرزا جان په لاهور کې مقرر سو، راغونات راو د یو ماموریت د سرته رسولو په منظور جانکوجي، اورامجي او شامجي د ملتان لوري ته واستوله. خو داسې معلومیږي چې جانکوجي ډیر ژر د هغې خوا څخه راستون سو. د عادینه بیګ د مړینې څخه وروسته یو شمېر افغانانو او کاکړانو د جهلم د شا څخه د ګجرات پرګانه ونیوله. خواجه میرزا جان چې د عادینه بیګ له مړینې څخه وروسته یې د سیکهانو سره روغه جوړه کړې وه، د هغوی یوه لویه قوه یې برابره او د لاهور څخه ووتی. دی تر جهلم پورې ولاړی او کاکړانو او افغانانو ته یې ماته ورکړله او پر شا یې وتمبوله. خو سره له دې بیا هم دوی یوه ډېره ستره قوه راغونډه کړله او د میرزا جان د مقابلې لپاره راستانه سوله او هغه یې په سخته توګه د ماتې سره مخامخ کړ. کله چې دا وخت د مریټیانو د وړاندې راتګ خبر په هیواد کې خپور سو، دوی د جهلم ختیځ لور ته په اوښتو سره خپل ځانونه غیب کړله. د هیواد په دغو نارامو حالاتو کې سیکهانو د قدرت د پراختیا لپاره په زړه پورې موقع ترلاسه کړله. د دوابه جلندر بې خاونده سیمه د سردار جسا سنګ د خوا ونیول سوله. په داسې حال کې چې په اوریچنا کې زیات ځایونه د سردار چرهاټ سنګ سوکار لاسته ورغلله. اوس د پنجاب خواته د افغانانو عملیاتو ته راګرځو. هغه وخت چې احمدشاه د میر نصر خان پر خلاف باندې د کلات په کلابندۍ بوخت و، نو په دغه وخت کې د نورالدین خان بامیزي په مشرۍ باندې یوه قوه د پنجاب خواته لېږلې وه. نوموړی د کوم مخالفت پرته د اباسین څخه تیر سو او د سګردواب سیمې ته ننوتی. که څه هم مریټیانو دا سیمه لاندې کړې وه، خو هغوی دلته کومه داسې کلا او په هغې کې دومره پوځي قوه پرېښې نه وه چې درانیان پر شا باندې وتمبول سي. په دې سربیره دغه برخه دا وخت د خټکو، کاکړانو او د جټانو او نورو قبیلو په لاس کې وه چې افغانانو ته تمایل درلودی. نورالدین په خوش آب کې د جهلم څخه وچج دواب ته واوښتی او د رود په غاړه باندې د بحیرا د شتمن ښارګوټي پر طرف باندې وخوځېدی. څرنګه چې د دغه ښار خلکو غوښتل سوی باج هغوی ته په خپله رضا نور کوي، نو دا امر وکړ چې ښار باید ونیول سي. ورپسې نوموړي و نورو سیمو ته ولاړی، هلته هغو هم باج نور کاوه، نو هغه ښارونه یې هم ونیوله. د دغه څخه وروسته نورالدین د ګجرات خواته وخوځېدی او پرګانه یې ونیوله او د چناب څخه رچنا دواب ته واوښتی. دلته د ده وړاندې تګ د خواجه میرزا جان د خوا د سیکهانو په ملاتړ باندې تم کړل سو. میرزا جان د عادینه بیګ له مړینې وروسته بیا د سیکهانو ملاتړ افغانانو پر خلاف راجلب کړ، ځکه سیکهانو د افغانانو لخوا ډېرې ماتې وخوړلې. هغوی د افغانانو د خوا څخه د دوی د ښارګوټو، امرتسر او کرتارپور د نیولو له امله زیات خفه سوي وه. خواجه او د ده متحدین سیکهان د چناب خواته راوړاندې سول او نورالدین ته یې ماتې ورکړه او هغه یې پر شا باندې وتمبوی. خواجه د رود څخه واوښتی او خپل موقف یې پیاوړی کړ. مات سوی نورالدین د کاکړانو او افغانانو یوه ډېره لویه قوه برابره کړله او بیا راوګرځېدی چې خپل د لاسه وتلي موقف بیا لاسته راوړي. دی په دې بریالی سو چې د لاهور حکمران ته ماته ورکړي. سره له دې هم ده په 2 دلیلونو باندې خواجه تر مرکز پورې تعقیب نه کړ. لومړی دا چې ده ته د شاه د خوا څخه کوم امر نه و رارسېدلی، او هم د ده تر شا پخپله احمدشاه او یا د هغه کوم جنرال ځای نیولی نه و. دویم دا چې د توګوجي هولکار
او نارسوجي پنډت په مشرۍ باندې د مرهټیانو د یوې نوې قوې د راتګ اوازه په ملک خپره سوې وه او نورالدین داسې قوت نه درلودی چې د خواجه او سیکهانو د ګډې قوې سره مقابله وکړي. احمدشاه بابا په دغو دوه وختونو کې خوشحال خان ته لارښوونه وکړه چې د مرهټیانو مخه ونیسي. دا هغه وخت و چې توکوجي هولکار او پنډت نارسوجي اباسین ته راوړاندې سوله. نو د حسن ابدال په برخه کې جګړه ونښتله. خوشحال خان ووژل سو او د ده افرادو ماته وخوړله. د 1950 د اګست په پای کې احمدشاه یوه قوه د سردار جان خان تر مشرۍ لاندې پنجاب ته واستوله. د ساباجي پاتیل د دغې قوې سره د مقابلې لپاره ورووتی. یوه سخته جګړه ونښتله او په هغې کې افغانانو بیا ماته وخوړله او د هغوی زیات شمیر د جهان خان د زوی په ګډون باندې ووژل سوله. پخپله جهان خان هم ژوبل سو او مجبورا بیا د اباسین څخه واوښتی او د پېښور سیمې ته پر شا راغلی. احمدشاه تصمیم ونیوی چې په پنجاب کې د خپلو مقبوضاتو د بیا ترلاسه کولو او په دغه ځای کې د شهزاده تیمور او جهان خان د تیر شي په نتیجه کې د لاسه ورکړی حیثیت د بیا حاصلولو او مرهټیانو د ټکولو په منظور باندې پر هند باندې د 5م ځل لپاره برید وکړي. دته د څه وخت لپاره په هند کې د خپل استازي نجیب خان څخه عرایض را رسېدلي وه. نوموړی د مرهټیانو په وسیله باندې د ډهلي څخه شړل سوی و او ورپسې په سوکارتال کې د هغوی د خوا په کړاو باندې اخته و او ورباندې بریدونه یې کوله. نجیب خان د اسلام په نامه احمدشاه ته درخواست وړاندې کړ او د هغه څخه د کفارو په مقابل کې مرسته وغوښتله. په داسې حال کې چې هندي راجاګان احمدشاه د دې لپاره راوبولي چې د دکني یرغلګرو په مقابل کې خپلې سیمې وساتي. دغه راز امپراتور عالمګیر ثاني هم په پټه باندې احمدشاه ته لیکونه لېږلي وه چې په هغو کې د افغاني باچا څخه دا هیله کړې وه چې دی د خپل جابر وزیر غازي الدین د شرمناک جنګ څخه خلاص کړي. په داسې حال کې چې احمدشاه سردار جهان خان د مخه لېږلی و، په خپله د بولان د غاښي د لارې څخه پر هند باندې ورکښته سو. د بنو په سیمه کې د تېرېدو پر وخت باندې د ده سره د پښتنو 2 غوره مشران یو ځای سوله. یو یې بیګون نومېدی، د مروتو د 100 تنو سپرو ټولۍ د ځان سره راوستلې وه. دویم یې زمان و چې احمدشاه د هغه سره د قوي سیالانو او جابرانو په مقابل کې مرسته کړې وه او دی د مشرتابه مقام ته رسولی و. احمدشاه د سیند څخه واوښتی او پنجاب ته ورننوتی. په دغه وخت کې جهان خان ساباجي د اټک څخه په داسې صورت کې وشړی چې وروستي کس دغه ځای د کوم ټکر څخه پرته خوشي کړ. د جهان خان قوا د مرهټي کوچني ساتونکي ډلې ته ډېره زوروره او ستره وه. سره له دې هم افغان جنرال ساباجي په روتاس کې بندي کړ. دلته هغه جګړې ته اړ سو خو ځان یې تیښتې ته برابر کړ او پرته له دې چې په لاهور، باټاله، جلندر یا سرهند کې تم سي د ډهلي لور ته وخوځېدی. په مرهټیانو باندې یو بل مصیبت د ستلج په غاړه کې راغی، یعنې دلته دوی د جلندر د کلیوالو د خوا تر برید لاندې راغلله. ځینې مرهټیان د رود سویلي غاړې ته تېر سوله، په داسې حال کې چې نور یې لا هم په شمالي غاړه کې تر برید لاندې وه. د دوی 4000 اوښان چې هر اوښ یې 40 روپۍ باید درلودله، د سرو زرو مهرونه او روپۍ او نږدې 1000 آسان وتښتول سوله. زیات شمېر یې دلته ووژل سوله. دغه کار د دې سبب سو چې مرهټیان په یو ناوړه حالت کې راګیر سي. پر دې سربیره د مرهټیانو یو جنرال او زیات شمېر افراد چې تر شا پاته وه د لاهور سره نږدې کلابند او د افغاني مخکني پوځ لخوا د منځه ولاړل. سره له دې هم د مرهټیانو یو 4000 کسیز سپاره او پیاده پوځ د کومو طرفاتو پرته د لاهور ختیځ خواته پر شا باندې ولاړی. سره له دې هم سیکانو خپل ځانونه ښه معتبر وښودله. احمدشاه د خپل 40000 کسیزه پوځ سره لاهور ته په رارسېدو سره د سیکانو سره یوه ستره جګړه وکړله. په دغه جګړه کې احمدشاه ځینې افراد د لاسه ورکړله او سردار جان خان هم ټپي سو. څرنګه چې دا وخت پنجاب بې خاونده پاته و، نو جهان خان خپل افراد هرې خواته خپاره کړله او 4 تنه یې د مخه له وزیرآباد څخه په لاهور کې منشي صورت سنګ ته ولېږله او هغه ته هدایت وکړ چې په لاهور کې د تیمورشاه په نامه باندې خطبه ولولي. لاهور ته د احمدشاه په رارسېدو سره د وزیر شاه ولي خان وراره او د تیمورشاه عرض بیګي حاجي کریم داد خان چې هر محل یعنې ګجرات، اورنګ آباد، پسرور، ایمان آباد د پوځدار په توګه منځته راغی. امیر خان د کریم داد خان د مرستیال په توګه وټاکل سو. نجیب خان مهاراجا مادو سنګ ته لیکلي وه چې دا وخت احمدشاه صرف د هند د مسایلو د حل په مقصد باندې دې خواته پاملرنه اړولې ده او د دغه هیواد د لویانو او نجوباو په سلا باندې همکاري غواړي او غواړي چې د دکن سیمې لاندې کړي او شریر کفار د منځه یوسي.
دستور ورکړل سو چې د احمدشاه بدرګوال سرداران او خادمان د خپلو کورنیو او ماشومانو سره لاهور ته راسي چې دلته په دغه ښار کې نفوس زیاتوالی پیدا کړي. په لاهور کې د افغانانو میشت کول یو ضروري کار وبلل سو او دا د دې لپاره چې ښار د سیکانو د یرغلونو او بریدونو څخه وساتي. سیکانو احتمالاً په کومه یوه موقع دا ویره پیدا کوله چې ښار ته به ننوځي او په پنجاب کې به د احمدشاه پوځي اردوګاه ماته کړي او د سویل په خوا به د هغه د ناتوانۍ سبب سي. احمدشاه د 15,000 افرادو سره جهان خان د سرهند لوري ته د مخه ولېږي او خپله په قراره باندې د لوی 40,000 کسیز پوځ سره په هغه پسې ور وخوځېدی. بیا د بیس د رود څخه واوښتی او په خیزرآباد کې د روپیر په کلیوالي سیمه کې یې واړوله او د هغه ځای څخه بیا سرهند ته روان سو او د لاهور څخه د ډیلي پر لور. د احمدشاه خبر په ډیلي کې صدر اعظم غازی الدین دومره وارخطا کړ چې لیونتوب ته ورسوي او ډیر غضب او قهر یې عالمګیر ثاني ته راوپارېدی، ځکه هغه د پر خلاف باندې احمدشاه هندوستان ته راوبلی. نو په دې سبب د امپراتور عالمګیر ثاني ووژي او د پخوانی سیال انتظام الدوله هم بل ورځ زندۍ کړ. دغه وژنو احمدشاه د غازی الدین پر خلاف باندې ولمسوي. د تاجي چې د یو څه وخت لپاره یې پر نجیب خان باندې بریدونه کوله کلابند کړ او په خپله د احمدشاه د مقابلې لپاره ځان چمتو کړ. احمدشاه د سویل لور ته روان و. د په یقینا د سوکارتان خواته مخه کوله چې هلته نجیب خان د ډیلي د تګ څخه مخکې آزاد کړي. په همدغه وخت کې شجاع الدوله هم موافقه وکړه چې د نجیب خان سره متحد سي. په دې ډول د تاجي هوډ وکړ چې دی به د دراني سره د مقابلې لپاره ورودانګي او د ډیلي پر لور به د هغه تګلاره بند کړي. نوموړی د پانیپت سره نږدې په رامګاټ کې د جمنا د رود څخه راواوښتی. خپل غیر ضروري مالونه او کورنۍ د ګوبندلال او جانکوجي سره واستوله او په خپل د گنجپورا څخه د سردار جان خان د مخکنی پوځ په طرف باندې حرکت وکړ. مریټانو مخکنی پوځ د بهوتي په مشرۍ باندې د افغانانو سره د جګړې لپاره مخ ته راوېستی. داسې معلومېده چې د تاجي د لومړنۍ جګړه د دورانیانو سره دومره جدي ونه ګڼله. د دې پر ځای چې دی په خپله پوځ رهبري کړي، دی یوازې دا غوښتل چې د افغانانو تاکتیک وګوري. مریټانو په امید باندې جګړه پیل کړله. د افغانانو د لومړني تیت او پرک بریدونو شمیر زیات و او د مریټانو د 15 زریز پوځ او د وزیر غازی الدین د ترکي مرستیال پوځ لخوا پر شا ووهل سوله. خو د افغانانو موقعیت سمدلاسه د دشمن په مقابل کې شوالی پیدا کړ. کله چې احمدشاه د لومړنیو عملیاتو څخه خبر سو، نو جنرال شاه پسند خان ته هدایت وکړ چې د 4,000 سپرو سره ولاړ شي. کله چې د وزیر پوځونو د شاه پسند خان راتګ خپل لور ته ولیدی، نو خپل ځانونه یې یوې خواته کړله. افغاني جنرال په دوی باندې د توپکانو د ګولۍ اور بل کړ. په همدغه وخت کې احمدشاه د هغوی پر خلاف باندې یو بل کنټک ولېږي. کله چې مرچان د مخ او دواړو اړخونو څخه د یو ستر پوځ په منځ کې بندیان سوله او د شاه د خوا څخه هم مرسته نور ته رارسېدله، نو د احمدشاه د خوا څخه یې ماته وموندله او ټیټه او پراک سوله. بهوتي د 400 تنو د لاس ورکولو سره پر شاه باندې ولاړی. دا وخت نو د تاجي د جګړې ډګر ته ورودانګله، خو ډیر ناوخته و. ورځ پر ختمېدو وه او دواړو لښکرو ترمنځ د تورې تیارې پرده خپره سوه او د جګړې د بیا تازه کولو امکان یې د منځه یووړ. د احمدشاه پوځونو ته د مرهټیانو سره په لومړي برخورد کې بریا ور په برخه سوله. نور یې نه غوښتل چې بې ځایه ځان تواني کړي. د شپې د تیارې څخه استفاده وکړه او په داسې حال کې چې د تاجي خپلې اردوګاه ته د سبا ورځ د جګړې د تیارولو لپاره پر شا سو، نو احمدشاه د جمنا څخه واوښتی او ګنګا دواب ته ورننوتی. نجیب خان د احمدشاه حضور ته راغی او د سهارنپور سره نږدې هغه ته بیعت وکړ او د جمنا په ختیځه غاړه یې د ډیلي لور ته رهنمایي کړ. په څو ورځو کې د هند نور افغاني سرداران هم د احمدشاه سره یو ځای سول. احمدشاه د جمنا په بله غاړه کې ډیلي ته په رارسېدو سره په لوني کې خپله اردوګاه ودروله او د دغه ځای څخه د پیښو د بدلون ننداره پیل کړه. د تاجي هم د خپلې ماتې څخه وروسته د ډیلي لور ته وخوځېدی. د کنجپورا څخه د روانېدو وروسته کارنل او پانیپت ته راغی او بیا سونیپت ته راورسېدی. د تاجي دا درک کړه چې د احمدشاه سره چې د پایتخت څخه د 2 ساعتونو په مزله یې اردوګاه درولې وه، دویمه جګړه باید ډېره زیاته ونه ځنډېږي. په همدې سبب ده د بارارګاټ لور ته ورودانګله. په درېیمه ورځ دی ډیلي ته ولاړی او هلته خپله کورنۍ او د نور افسرانو کهولونه ریواري ته واستوله.
او ورپسې په خلاص زړه باندې خپلې اردوګاه ته ستون سو او د احمدشاه سره جګړې ته یې ځان چمتو کړ. د جمنا ختیځه غاړه په بشپړه توګه د احمدشاه او د ده د متحدینو په لاس کې وه او لویدیځې غاړې ته چې هلته مرهټیان ځای پر ځای وه هیڅ ډول اطلاعات د ده د فعالیتونو په برخه نه وه رارسېدلې. نجیب خان او د ده روهیله و د رود څخه د تېرېدو پیل وکړ او په هغه کوچني ټاپو باندې یې ځانونه ښکاره کړل چې د رود څخه د رابېلې سوو ویالو په اثر باندې جوړه سوې وه. د نجیب خان د شا لوري درانیانو ونیوی. کله چې دوی هلته ښکاره سول نو ساباجي چې براري ګاټ یې په لاس کې و د دوی د مقابلې لپاره راووتی، خو نوموړي ډېر ژر د ګڼ شمېر پوځ او وژونکو وسلو د امله کمزوري سو. د توپخانه نه درلودله او د ده افرادو په نیزو او تورو باندې د زیاتې مودې لپاره د افغانانو د توپکانو په مقابل کې مقابله نه سوای کولای او بیرته براري ته پر شا باندې وتمبول سو او زیات تلفات یې هم ورکړه. دا خبر د تاجي ته ورسېدی. نو د تاجي پر وړاندې راتلونکو روهیلو باندې برید وکړ او هغوی د ویالې بلې خواته پر شا باندې وتمبول، خو تقدیر بل څه پیښ کړله او بریا د افغانانو په برخه سوله. په دغه وخت کې احمدشاه توپچیانو او سپرو ته امر وکړ چې د پیاده او افسرانو د مرستې لپاره ورودانګي. افغاني سپرو د مرهټیانو په نیزه لرونکو لیکو باندې وژونکی اور بل کړ. کله چې د تاجي د افغانانو لور ته خپله نیزه ور وغورځوله او وړاندې ولاړی، په دغه وخت کې یوه ګولۍ د ده په سترګه باندې وموښتله او دی د آس څخه مړ ولوېدی. په دغه حالت کې کله چې نجیب خان د مرهټیانو سپاره ولیدله چې د افغانانو پیاده پوځ او د افسرانو لیکو خواته را روان دي، نو ده په تازه دم پوځ باندې هغوی تم کړله. ماتې خوړلو مرهټیانو خپلې بډې راونغښتلې او د خپل ژوند د ژغورلو لپاره یې د تیښتې لاره غوره کړله. جانکوجي دا وخت د خپلو افرادو سره راپورته سو او هڅه وکړه چې جګړه نه وکړي، خو ده څه ترلاسه نه کړله او دی پر مټ باندې ټپي سو او د خپلو تښتېدونکو ملاتړو په وسیله باندې د میدان څخه کش کړل سو. د جانکوجي په لرې کېدو سره مرهټیان هر لوري ته په وارخطایي سره وتښتېدله او د بریالیو افغانانو د خوا څخه تر 40 میلو پورې تعقیب سوله. احمدشاه په لوني کې یو څو ورځې تم سو. په دغه وخت کې ځینې افغانان د ډهلي ښار ته ورننوتله او د هغه څو محله یې ونیوله. د مغولو د امپراتورۍ مرکز اوس د هر لحاظه بې خاونده و. دا سمه ده چې غازي الدین د امپراتور عالمګیر ثاني د وژلو وروسته د محیي سنت زوی محیي الملت چې د کام بخش لمسی و د شاه جهان ثاني په نامه باندې پر تخت باندې کښېنوی. خدای په خپله د براري ګاټ د جګړې څخه وړاندې د ډهلي څخه وتښتېدی او د سورجمال جټ د کهمیر کلا ته وتښتېدی. جټ د شاهنشاهي پایتخت د ساتلو لپاره هغه وخت خپل 15,000 تنه افراد واستوله چې د لاهور څخه د ډهلي په لور د احمدشاه د تګ څخه خبر سو. خو دغه افراد د مرهټیانو په تیښته سره ډېر ژر د خپل خاوند خواته راستانه سول. دا وخت دا واضح خپره سوه چې احمدشاه خپل زوی د ډهلي پر تخت باندې کښېنولی دی. خو د افغان باچا دا خیال نه و چې د ډهلي تخت د ځان او یا د خپل زوی لپاره قبضه کړي. احمدشاه نوي امپراتور ته اجازه ورکړه چې د ډهلي پر کلا باندې خپل کار ته ادامه ورکړي او یعقوب علي خان یې چې د وزیر شاه ولي خان یو خپلوان و په ډهلي کې د یوې اوږدې مودې د استوګنې لپاره وټاکئ چې د ډهلي د حکمران په توګه فعالیت وکړي. په دغه ورځ کې د بهار څخه د امپراتور شاه عالم د خوا یو لیک راورسېدی. نوموړي امپراتور د افغان احمدشاه څخه وغوښتل چې دته د هند د سلطنت تاج او تخت ورکړي. هغه وویل د دغه کار پرته به غازي الدین او جټ تش په نامه باندې یو بل څوک پاچاهۍ ته ورسوي او سلطنت به تر پخوا 100 ځله نور خراب کړي او هم به مرهټیان خپل قوت زر ځله لوړ کړي او په همدغه هیواد کې به د خلکو ژوند د بدمرغۍ او خوارۍ خواته بوځي. د دغه راز د احمدشاه څخه هیله وکړه چې اګرې ته ولاړ سي او نجیب خان ده ته ولېږي. ورپسې ده دا وویل چې هندي لویان به ټول د ده حضور ته راسي، مالوا او ګجرات به د ده په لاس کې ولویږي او مرهټیان به یا تسلیم او یا وټکول سي. د بهارتپور د جټ په هکله ده د پسخن په توګه داسې وویله ویل خلک تاسو اعلی حضرت ته جټ د هند د کلي په توګه څرګندوي. کله چې نوموړي اشنا د دغه سواک څښتن یو سړی وي نو هغه ته د کلي اصلاح لازمه وي. دا ټول د نګرمال بندوبست دی. کله چې په امپراتوري باندې بدې ورځې راغلې دغو خلکو د سیمو د مالیاتو څخه چې د باچا د ټینګتیا او معاش لپاره وه ناوړه استفاده وکړه او خزانه یې لوټ کړه. په دې ډول نګرمال د لویانو په قطار کې راغی. یعنی پیشو د موږکانو په نیولو سره پړانګ دی، خو په خپله د پړانګ سره په جګړه کې د موږک حیثیت لري.
کله چې موږ د هیواد ادارې ته پاملرنه راوګرځوو او ډګر ته راووځو نو نګرمال به ډېرې پیسې راکړي او نیول سیمې چې مالیات یې پلکاو کیږي خوشي کړي او زموږ په خدمت کې به ځای ونیسي. که داسې نه وي نو دوی به د ستونزو سره مخامخ سي. احمد شاه وروسته له دې چې د ډیلي مسایل یې حل کړله د بهارتپور سورجمال جټ په مقابل کې یې په پوځي تیاري باندې لاس پورې کړ. پرته له دې چې احمد شاه د ډیلي ښار ته ننوځي د سویل لور ته وخوځېدی او د 5 میلو په واټن یې د هغه د سویل خواته په خزرآباد کې خپل اردوګاه ودروله. د دغه ځای څخه د سورجمال جټ د جیپور مادو سنگ او د مرور بیجي سنگ ته پیغامونه واستوله. دوی احمد شاه هند ته د دې لپاره رابللی وو چې د ده درناوی وکړي او د ده حضور او دربار ته ولاړ سي. اوس نو مرهټیانو د پټپټاني لوبه د احمد شاه سره پیل کړه په داسې حال کې چې جټ د دیګ په کلا کې بندي و. د مرهټیانو یو ټولۍ د ریواري د لوري څخه د مخه سوله. احمد شاه د دوی پر خلاف باندې یو زورور افغاني ټولګي ولېږله. مرهټیانو د شپې د یو برید په نتیجه کې ماته وموندله. احمد شاه ته دا خبر راورسېدی چې ملهار د براري ګارډ څخه تر تېښتې وروسته په کوټ پټري کې د جنګوجي سره یو ځای سوی دی. احمد شاه د ده سره د مقابلې په غرض باندې د دیګ کلابندي خوشي کړله او د دې لپاره چې نوموړی د دکن د لوري څخه بیا پیاوړی نه سي د هغه د ماتولو په فکر کې سو. د مرهټیانو مشر په پټه سره د شمال په بیدیا کې ځان ورک کړ تر څو چې په بهادرګر کې بیا راڅرګند سو. احمد شاه د ریواري لوري ته وخوځېدی او د دغه ځای څخه دی د ډیلي خواته روان سو. شاید د دې لپاره چې د هولکار د خوا د دغه پایتخت د نیولو د مخه د هغه لاره وتړي. د فبروري پر 22مه باندې دا خبر ورکړل سو چې ملهار هولکار په کالګاه کې و. ملهار باید خپل لور ته د احمد شاه د خوځېدو خبر ترلاسه کړی وي. په دې سبب دی د جمنا د رود څخه وخوځېدی. احمد شاه د ډیلي خواته خپل تګ تعقیب او د دهنکوټ د مین څخه در تېرېدو وروسته خزرآباد ته راورسېدی. دا وخت د ګنګا په ختیځ کې د نجیب خان د سیمو څخه د 100 روپیو یو خزانه د احمد شاه د اردوګاه خواته روانه وه. په عین حال کې ملهار سکندرآباد ته راورسېدی او هغه یې لوټ کړ. نوموړي خپل څارندویان ولېږله چې د انوب شهر سره نږدې د ګنګا څخه د یوه ګودر د تېرېدو ځای پیدا کړي. دا ویره پیدا سوه چې نه باید دغه خزانه د مرهټیانو لاسته ورسي. شاه پسند خان، قلندر خان او جهان خان ته امر وکړ چې د 15 زرو د یوې قوې سره سکندرآباد ته په بیړه ولاړ سي او په مرهټیانو باندې ناببره برید وکړي او هغوی مخکې له دې چې د ګنګا ختیځ خواته وخوځېږي او هلته د احمد شاه د متحدینو سیمې ورانې کړي نو دوی باید د هغه ځای څخه وشړي. د هدایت سره سم افغاني قومندانان د جمنا څخه واوښتله او د ملهار په مخکني پوځ باندې ناببره برید وکړ. مرهټي کنډک د افغانانو او روهیلو د قوې په مقابل کې ډیر مقاومت ونه کړ. د 3 یا 4 ساعتونو کمزوري مقاومت وروسته هرې خواته تیت او پراک سول او د هغوی زیات شمیر د بریالیو او فاتحانو تر تورې لاندې ولوېدله او د هغو کسانو په لړ کې چې د تېرشي پر وخت باندې ووژل سوله دغه 3 مرهټي لوړ افسران هم شامل وه چې یو انندرام او بل شیتاجي خارادي او بل د هغه زوی فقیرجي خارادي. د تېرشي په لار کې دومره وارخطایي وه چې ځینې مرهټیان پر هغو آسونو سپاره سول چې هغوی ځین نه وه. دغه ناڅاپي تندر د مرهټي قومندان زړه مات کړ او د 40 میله واټن په شپه ورځ کې په سخته چټکتیا سره د اګرې پر لور باندې ووهی. دغه مصیبت پر مرهټیانو باندې نازل سو او پر دوی یې ډېرې ناوړې اغېزې وکړلې. په داسې حال کې چې جهان خان خپل دښمنان تر متورا پسې واخیستله نو احمد شاه علیګړ ته راورسېدی. علیګړ دا وخت د سورجمال جټ په لاس کې و. د دغه ځای کلا اصلا ثابت خان جوړه کړې وه او د ثابتګر په نامه باندې یادېدله. کله چې جټانو د سورجمال په مشرۍ باندې سر پورته کړ نو دا ځای د دوی لاسته ورغی او هغه په هندي نوم باندې یعنی رامګر په نامه باندې ونوموله. نو احمد شاه دغه ځای کلا بند کړ. خوشحال کړ روح د غازی احمد شاه عبیدا ولسی ولاړ ترشا د وخت د بلال خوږ اذان دی وطن شملانی د پلار د چګران دی وطن دل
بر دی جگر دی جانان دی وطن امید دی ارزو دارمان دی وطن پټو می دورور دی پړو نه دمور شملا می د پلار د چګران دی وطن شملا می د پلار د چګران دی وطن